السلام عليكم. راسل السلام علیکم ګرانو کتونکو روغ جوړ به یاست د یو داسې درد راغلی یم چې هغه به نور تاسو په خپله و مخته ویې ناسته زه راغلم نوې چیرې وې مېرمن کلی وې روزه ده ده ښه نو ستاسو دې شریف پسې مړه شوي د څو ریټې مې ښه دا نو څه وخت د رمه ګورې څو ریټ پیدا کړي څو خوندې دي تراسې دي دا بیا ستا خوندې دي یو ته یې مصر ته یې نو روزه دم ولا بیا په سهارنۍ تللی په میا پسې مېږې دم کتلي نو بیا د روزه ما تیاري کړې ده آیا د روزه ماتی ای چیشت په ټاټلي دي دا لوګان دي دا ښکاره کړه په اوبو کې ساده خړې په ټاټلي نو بیا چې راسې تږی روبزه شربت یا څه څښي اوبه وچې بس پای په ټاټو پرې مړوي ډاګله ورځ رمه ګوري او په پنځمې څه شول ستا څه نوم دی ښه نو جمعې څنګه دی مور در یاده شي کله کله یې ښار ته ورځي یا در یاده شي نو مور ته ګرانه وي که دی ګران و ته مې وګران ستا څه نوم دی ستا پلار یاده شي که د یېر دی مور در یاده شي د مور د کومه خبر در یاده شي په څه در یاده شي مور چې ول هغه ټیم ژوند څنګه تېرېدی او اوس څنګه دی ګرانو کتونکو دغه زلمی د دې کور مشر دی دغه دوې یتیمې خویندې ورپاته دي د ده پلار چې وایي مخکې مړ شوی دی بیا یې دا مور اوس مړ شوې ده د بل وطن دی په بل وطن کې ورک دی دی میا ګوري او په دغه عمر کې دغه وسواس دی چې دا خویندې د لوږې راځامړې نه شي دی د دنیا سره او سپین نه خبر دی نه پزه نه دغه خویندې دا په دا توره کوټه کې ناستې دي دغه ژوند تاسې ناسته ما د ده انتظار وکړي اوس مازدیګر قضا دی دی راغی د ده دپاره دا روزه ما تیار شوی دي دا خړې پټاټې دي او اوبه دي که تاسې یاست دا کور در ښکاره کړئ په دې کور کې بې اوړو په پیټۍ کې به څه وي که به نه وي په دا موډل کې بل داسې شی نشته چې یا څوک وخوري یا بې وخلته کې نو دغه پټاټې په اوبو کې ورېښوي دا د ګرده ورځ به یا کتله دا راغلی دی دی به وخوري زه و تاسو ته یوه خبره کوم تاسو ته په دا خپلو روزه هم قسم وي په دا خپلو بچیانو باندې به هم په سر باندې هم قسم وي یوه خبره ډېره په غور واورئ سوچ تاسو دا روزه مات دا پټاټې په اوبو کې او د دغه هلک دا وچ سوڼان ګرده ورځ په میا پسې ورک او بیا چې پر خپل استرخان کښېني ته او خدای به ته سوچ نه وي ته د خپل استرخان خالق خپل دا نعمتونه وحسابه چې څو نمونې و تا ته پرتې دي د یوه روبزه شربت خوښ شي د یوه چیش خوښ شي او نمونې و تا ته پرتې دي او دا په دا پټاټیو په اوبو کې ورته یش په دا به روزه وکړي او د خپل استرخان نعمتونه وحسابه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دغه موږ و ځان ته الله تعالی و موږ ته دا مکان راکړی دی چې ما انسانان تر هر مخلوق بهتر پیدا کړي موږ و ځان ته مسلمانان یایو و ځان ته پښتانه یایو زما او ستا په پړوس کې زما او ستا په نږدې کې داسې یتیم یې دغه خړې سترګې ورښکاره کړه دا یتیم یې په دا پټاټو پرې مړې کړي د روزې مقصد څه شی د روزې مفهوم خو دا نه وي چې د روزې مقصد خو دا نه وي
چې زه دله سهاره شوم یم اخستن د پرسترخان ما ته 80 نمونې پراته د روزې مقصد دا وایي چې ما تا د دغ احساس و ما تا په دغه ځان خبر کړو دی په پټاټو په اوبو کې ورته یاشي او ما تا ته پرسترخان باندې 7 نمونې کړو دی په دا پټاټو په تیسمې باندې بیا وزن نیسي دغه سوچ پکار دی دغه فکر پکار دی دا د روزې مقصد دی چې د روزه سر خلاصوو ما او ستا د عید کپړې درځي 3 جوړې نه را جوړې 2 را جوړې ما تا په پریشانۍ پر ګرځو ما او تا د عید په 5 جوړې کې درو دته ما وویل ده قسم وکړي که به عید رویا ته مې په خبر هم وي که دې دا سوچ هم وي چې زه به دا خور د چپل راوړم یا به ټیکری راوړم دا یې په وړو اریان دی د ده په شپني به دی څه وکړي څو تنخوا درکوي په 8000 روپۍ به دی دا ساتي په 8000 روپۍ بیا الله یې بل سره نشته دا 2 خوند یې ورته ورور ته ګوري په 8000 روپۍ دا ساتي ما او تا څه کمې نقشې م جوړې کړي زه تاسو ته یو سوال کوم دا سیلیزي له په ورځ کې په زراو کسان پر موټرسایکلانو په موټرانو راځي پر څلور نیمې راوځي د نیمې ګنټې دپاره راځي په سیلیز کې د پښې د لګولو ځای نه بیا بیرته ځي ATM نه پر راپاسېږي زه و تاسو دا سوال کوم ځوانانو عزیزانو چې تاسو په هفته کې 2 ورځې مځي دا ستا د 2 ورځو روپۍ 1000 روپۍ به چاواش داسې خلکو ته ورکړي د ده به زمن د ژبې خوله په خوږه شي ته به له اکسیډنټه بچاوې ته به له بلې پریشانۍ بچاوې ته به یې سوکت چوې په تا کې بل ویله شه ما او تا 2 ګنټې ټیم نه پاڅاډي سیلیزي له منډې وو ما تا شاپینګ له کوټې له ځو ما تا د کلو د پیړیو د لمسۍ د کروسیو نقشې م شروع کړي ولې ما او تا باندې دا امتحان لا نشي راوستی ډېر ودان خلک ډېر زر خوار سوي دي ډېر خوار خلک زر مړ سوي دي یو سړی د ګر کور د ګر خاندان تباهي نه ده جوړه سوې موږ به دا څه له دا زموږ دا خلک نه یو څه له زموږ دا په سترګو نه راوړو زما د دې کار زما د دې میشن زما مقصد دا دی چې زه داسې کس داسې ځای له ځان ورسوم چې هغه بالکل په دې معاشره کې یو مخه دومره لوېدلی د هغه غږ د هغه په احساس د هغه په حالاتو یو سړی هم نه یو خبر زه دې ته نه ګورم چې دا په کام څوک دی دا د کوم وطن دی دا چیرې پروت دی ما سې سوا به انسانیت دا سړی د دغه سړي مثال و ماته په دا معاشره کې اوس را پیدا که راویښی په دورې ودانه علاقه کې پروت دی چې شاوخوا سپین موټران دغه کیسې او دی په دا پټاټو پورې روزه متي له ما او تا به الله پوښتنه نه کړي دا د الله پوښتنه ګسر یې لکه دا مسلماني یې لکه یو سوچ د انسان یو حیوان به هم داسې نه وي چې د ده په پرسترخان 80 نمونې به ده مخ ته پراتې او بل حیوان به شوم ورته ولیږي دا پټاټې خپل استرخان ته خدای به ګور است سره د خپل استرخان د نن ماښام روزمات په حسابې او دا پټاټې به دریاتوي بیا نور تا باندې د نور ځکې نصیحتونه نشته نن نور سوالونه نشته ځکې تاسو خدای ولې نه کړی یاست والسلام